Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. نن زموږ موضوع ده how to schedule Windows PC auto shutdown and power on. موږ څنګه کولی شو چې یو PC چې کومه ده هغه یا Windows چې کوم یو PC هغه موږ سره automatically موږ سره څه شي restart شي یا power on شي. موږ راځو د هغې موضوع باره کې غږیږو ښه شو. لازم ده یو VMware workstation دی په هغې کې کار کوم ځکه چې هغه بیا بندېږي نو ریکارډ سټاپ کېږي. نو VMware workstation چې کوم دی دې باره کې به هم تاسو ته انشاءالله تشریح وړاندې کوم چې VMware workstation څه شی دی او یوزیج یې څه شی دی. صحیح شو. استعمال یې د کوم ځای نه کوو. نو راځو VMware workstation دا یو اپلیکیشن دی او انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به بیا تاسو ته زه دا تشریح کوم. صحیح شو. اوس راځو خپل درس دا Windows 10 ده. صحیح شو. دې کې ما انسټال کړې ده VMware workstation د virtualization ټکنالوژي ده. صحیح ده. راځو خپل درس ته. صحیح شو. را به شو ټاسک سکیجولر ته یا ټاسک شیډولر ته به کلیک کړو. دې باندې به کلیک کړو. صحیح شو. را به شو create basic task ته کلیک on create basic task. دلته به ورکړو نیم به ورکړو auto shutdown او ډسکرپشن دې کې ورکړه چې څه باره کې ډسکرپشن تشریح ورکوي. next کا زه یم daily. when do you want the task to start? daily دی weekly دی monthly دی one time دی when the computer starts دی when I log on when a specific event is logged. صحیح شو. زه یم چې daily. next کا اوس دلته ما ته د current چې کوم date and time دی دا موږ سره شو کوي. صحیح شو. زه وایم چې 10:40 چې کوم دی 10:41 10:41 AM باندې ما سره دا څه کړه زه وایم چې دا automatically څه شي shut down شي. صحیح شو. دا به next کې action څه شي start a program دی. yes next دلته به program script ورکړي څه شي ورکړي browse. صحیح شو. را به شي C drive ته Windows click on Windows را به شي system 32-bit. yes دلته به راشي دلته به څه کې سرچ به کې shutdown.exe فایل دا به اوپن کې. صحیح شو. دلته دا optional دی /s means shutdown. next او open the properties dialog name description غواړي. صحیح شو. finish ذکر for the task auto shutdown as a selected task folder with the name already exists. okay
صحیح شو. کلیک آن نیکسټ. دلته راځو. زه وایم څه شي دلته دوه آپشن دي، ریډیو بټن دی. صحیح شو. run only when user is log on, run whether user is log on or not. صحیح شو، یا log on یا نه. دویم چې دا دویم آپشن څه شي دی، دا ما سره څه شي آن شي. صحیح شو. را به شو ټریګر ته. ټریګر کې ما سره څه شي ټام هغه انیبل دی. بیا به ایکشن ته وګورو. ایکشن کې څه شي دی ما سره. ایکشن کې هم صحیح دی، ډاټ ایکزي دی. زه دلته ورته ولیکم wake the computer to run this task. صحیح شو. او را به شو setting ته setting run the computer soon as possible is missed. دا به هم آن کړو. دا چک به هم آن کړو 30 days. زه هم چې کله دا فیل شي again and again به میسج ورکوو. okay. want to have task delete automatically after returns. yes. زه هم چې دا خپل automatically څه شي delete شي. دلته به زه دا دلته به څه شي ورکړې seedlings fill the computer password. اوس به موږ وګورو. ټایم ته ګوره. ټایم 10:43 باندې موږ څه شی کړی ټایم سیټ کړی دی. شیډولر موږ سره څه شی دی 10:43:46 سیکنډ دی. صحیح شو. نو دا به زه لږ صحیح شي پاس کړم. دا ما آن کړو. 15 سیکنډه دي خیر دی. بیټ به پورته 46 ګورو. you are about to be sign out. close. وبخښئ ما سره دا شي شټ ډاون شو اتوماتیکلی. صحیح شو. دا موږ سره و how to scheduler for the PC Windows PC power off automatically shut down چې کوم راځي که نه. اوس راځو موږ څه کوو موږ ګورو چې څنګه how to scheduler time for PC automatically on چې کوم دی. ګوره که تاسو دا کوم ځای کې موږ ته په کار راځي، موږ ته دا هغه ځای کې په کار راځي کله چې تاسو په اداره کې کار کوئ ډومین کلاینټ انوایرمنټ وي. صحیح شو. نو هلته چې کله ستا ټایم پوره شي بس اتوماتیکلی چې کوم سرور یې هغه تا سره ډاون سي هغه آف سي. صحیح شو. نو تا سره چې سرور ډاون سي نو تا سره خدمت نشي وړاندې کولی. نو نور سرور د خوا نه تا ته چې کوم سروسز دي هغه نه وړاندې کېږي. لکه د زمونږ افغانستان کې الکترونیکي تذکرې چې خپل ټایم یې پوره شي نو هغوی د خوا نه سرور ورته څه شي هغه اف شي
او بیا په همدغه ټایم باندې بیرته سرور ورته آن شي تر دغه ټایم نه وخت تر مثال د سهار 8 نه وخت تر مازدیګر 5 پورې دا ټایم سکیجولر هغوی سیټ کړی څه شو نو دا موږ سره وو اتوماتیکلی شټ ډاون چې موږ سره کله سرور کیږي نو د دې کار دا دی څه شو راځو نو چې کله تاسو غواړئ چې ما سره اتوماتیکلی ریسټارټ شي یو پی سي نو تاسو کولی شئ چې دلته خو ریکارډ سټارټ دی نو زه نشم کولی چې بوټ پروسس ته لاړ شم یعنې بوټ اپشن ته لاړ شم بوټ اپشن کې به تاسو هلته لاړ شئ بوټ اپشن کې به یو اپشن دی چې ریسټارټ اتوماتیکلی چې کوم دی چې کله تا سره پی سي پاور آف شي یا ورباندې برق قطع شي نو یا ورباندې برق راسي نو تا سره پی سي چې کوم دی اتوماتیکلی ریسټارټ چې کوم چپ دی هغه آن کړئ نو تا سره به اتوماتیکلی تا سره به څه شی شي یو پی سي تا سره هغه به څه شی شي فوران شي نو دا و د نننۍ موضوع